تاسو ته چې مې وکتل نو دا ملګري بوی چې عزیز نن وخت اخلي او زما یو څو خبرو تړو شو نو که اجازه دي صبر صاحب صدر صاحب ویل شمه حرور دا مراد یوسفزي یو خبره وکړه د جبو نمانځلو دا رازو نو په دې واره کې زما خبرې لګې ترخی خو خپه کېږي بنا د مطلوب احمد خان صاحب د کتاب مخکتنه وا دا ذاکر بھائی پجګل لالا او دې کې ګڼ کسان دي چې هغه هم دې کې موجودو او ډېر لولي پوان خلک راغلي وو زما لکه دمه چې دا خبره او تاسو کومه خپلته مکمل او نشوا اوس دا راز دا سره روانه چې اوسو خبرې زو کوم هغه کې یو ډایریکټر شاجان صاحب هغه یو خبره وکړه وې جب چې رکیږي لومبه راغي شمیره روکشي ٹھیک شولا مونږه په کلی کې په یو دکان کې ناشو دو د ګیسونو دکان دی لوالته یو لګو داسې نه هم لسم کې سبق وی هغه له ګیس واچو او سنوره سودا واغستن هغه ته کاکا چاچا سورا پیسې درکما امرګری وته زما وی 200 او یو کم سولې روپۍ راکا هغه ته نه چاچا ما ته داسې موایا ما ته بل شان وایا انو مو ته ما لګا 239 روپۍ ورکا وینا کنه کاکا داسې هم نه وې ما ته په 1 2 کې وایا ما خا یو دا خبره کومه دا مراد یو خبره وکړلې تاسو ټول په دې راز باندې یو میسج په پښتو کې ورکړئ په دې ناسو کسانو کې یو کس دلته ودرېږي چې هغه په صحیح پښتو کې دا میسج کوي پښتو په انګریزي کې نه لیکي دا خبره وا دا شمیرې خبره تاسو واورئ چې هلته کې هغه 239 او 200 یو کم سولیخ نه پیژاندي بیا د اردو انسې هم نه پیژاندي نو چې د یو ځمکې هغه شمیره خو څه کې چې قاعده روکشي دای په پښتو کې میسج لیکي خو پښتو په انګریزي کې لیکي نو زمون پوان سوی نور الامین صاحب ز سوزه لوم چې دته ما الګه پښتون دالته نه راغلی پښتون دالته نه راغلی پښتون لا چې چته نه راغلی خې کړی دی راغلی او داسې کوم پلا روان کوم پلا پښتو کوم پلا چې کبه سن مازي مراده پښتو جواب وسنګل مازي بس نور خبرې نو کوم دنه شهر کې برته وامه او چې دا غب د خندا شي دا لکه سنجیدګي په لذینو خوان نه کوي نیازک بھائی وای وامله د غزل ته مومن سبا خو خبره ته ډېرې کومه وای چې په د وخت د پیرغونانو دا سټونه مات کم چې سر می هر میدان کې جګ ویدا سے زور غواړم او زه د خالد بچي کمزور خو ایمان می ګورا بس داغه پشان ملګری درې سالور غواړم او تور هاغه تور چې جنتی حسن ته خالق دی تور هاغه تور چې جنتی حسن ته خالق دی چې په لمن د اقدار کېږي نه چې تور غواړم او غیرت ته چې پښتون به په نازونه کوي غیرت ته چې پښتون به په نازونه کوي پاتې پښتو چې را لسر کی داسې رور غواړم او چې عزیز نو مقابل د یار د خپود نهستی نو وایا تب سره کې او سب نور غواړم مننه وای چې عزیز نو مقابل د یار د خپود نهستی چې عزیزو نو مقابل د یار د خپود نهستی نو وایا تب سره کې او سب نور غواړم دا ملګری ټول وای مونږ ته په ترنم کې غزل وایا یو غزل وای ته یو ډیر زور غزل له غرایات سره تا په ترنم کې راشو ګور بازار د زمانه پکې کېږي هر بیوپار د زمانه نو صدرنې خپل شملې وي چې کږي شوي اوس خو پی کېپته معمار د زمانه ټیټ سترګې ملامته بل تناسته نن می ولید مختار د زمانه نو چې عزت عظمت او غیرت پکې خرسيږي نو رنگیناو مینا بازار د زمانه نو بازارو لګیدل او سودا او خرسیدا سری شونډې خرسیدل او خندا او خرسیدا
سرې شونډې خرڅېدلې او خندا وه او خرڅېده نو بازار پکې پرتې وې قسمه قسم سوداګانې بازار پکې پرتې وې قسمه قسم سوداګانې بازار پکې پرتې وې قسمه قسم سوداګانې نخرې پکې پرتې وې او ادا وه او خرڅېده سرې شونډې خرڅېدلې او خندا وه او خرڅېده سرې شونډې خرڅېدلې او خندا وه او خرڅېده نو د ورځې په پرده کې دلالانو ګیر چاپېره د ورځې په پرده کې دلالانو ګیر چاپېره د ورځې په پرده کې دلالانو ګیر چاپېره و د شپې په رنګینو پټه حیا وه او خرڅېده د شپې په رنګینو پټه حیا وه خرڅېده سرې شونډې خرڅېدلې او خندا وه او خرڅېده د شیخ صاحب دکان چې پکې هر یو شی په تولو د شیخ صاحب دکان چې پکې هر یو شی په تولو د شیخ صاحب دکان چې پکې هر یو شی په تولو ژوندونو آخرت او دنیا وه او خرڅېده ژوندونو آخرت او دنیا وه او خرڅېده سرې شونډې خرڅېدلې او خندا وه خرڅېده نو حیران ورته ولاړم د چا نظر کې نو حیران ورته ولاړم د چا نظر کې نو حیران ورته ولاړم د چا نظر کې نو و عزیزا بې قیمته ستا وینا وه او خرڅېده عزیزا او بې قیمته ستا وینا وه او خرڅېده سرې شونډې خرڅېدلې او خندا وه خرڅېده بخښنه غواړم که څوک خبر شوي زما په دې خبرو. السلام علیکم.